د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې په ملتیا د دغه ولایت یو شمېر پانګوالو د ازبکستان سرخاندریا ولایت ته سفر وکړ. د دې سفر په ترڅ کې د بلخ ولایت پلاوي د سرخاندریا ولایت له والي او یو شمېر سوداګرو سره په ګډ بازار کې وکتل. په یاده کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر څرنګوالي خپل لیدلوري له یو بل سره شریک کړل. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټرانزیټي او سوداګریزو اړیکو د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې وکړې او د آزاد بازار رامنځته کول یې د پانګوالو ترمنځ د سیمې په کچه د نښلولو یو مهم مرکز وباله. کشور ازبکستان نقش خیلی مهم و حیاتی با داشتن زیرساخت‌های خطوط آهن، جاده‌های استاندارد در بخش ترانزیت و کشور ما با اهمیت باشد. گشایش مرکز تجارتی آزاد یا فریزون در نزدیکی مرز افغانستان و ازبکستان نیز در گسترش روابط تجارتی افغانستان و آسیای میانه خیلی با اهمیت باشد. نمایشگاه‌ها فرصت مناسبی برای ایجاد ارتباطات تجاری و برقراری همکاری بین تولید کنندگان ازبکستان و سایر کشورهای همسایه من جمله افغانستان و تجار و سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌سازد. ورته مهال د سرخاندریا ولایت والی د خپل هیواد او د افغانستان ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو د میکانیزم او همداراز د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړوند د خبرو کولو ترڅنګ یې وویل چې ازبکستان د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه له افغان پانګوالو سره د 250 میلیارد سوم په ارزښت تړون لاسلیک کوي. در این نمایشگاه تفاهمنامه تجارتی 250 میلیارد سوم به امضا میرسد. همکاری شرطنامه امضالاش کتلماقته. په پای کې دواړو لورو د خپل منځي سوداګریزو اړیکو تولیدي فعالیتونو او صنعتي خدمتونو پر میکانیزم ټینګار وکړ او د سوداګریزو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو د حل په موخه له ازبکستان هیواد سره یو تړون هم لاسلیک شو.